ډېر به حدا ارمان جنیام د غربت دم کې راګریم ته پورا میکړی یار د کوم ځای راغلی ګورې مور مې راغلی ما ډېر مجبور یم دغه ماشومان مې د دواړه خوا معیوب یم دا مې معیوب دی دا ښځه مې معیوب دی او کار کې څه نور نشته خلکو کابل مې مخکې ټول کړی و 300 روپۍ راکړي نو اقتصادي ډېر مانده یم ما دغه دوه میاشتې وشو چې داسې حیران یم کور کې خرچه نشته مریضان دي او ډېر مجبورۍ نه راغلم ولاکه وله یي کور کې یا کوم هغه یې نو داسې ځان باندې تنګ شوی وم والدین نه مرګ ښه دی ولا دومره هغه شوی وم دغه چا پوښتنه مې وکړه دغلته ورشه څتامې خوا کې وایي خیر هغه والا خانغا نومېږي همدغسې پوښتنه راغلم دغه د ماشومان دي ګډې مډې څوک نه لري څوک هم نه لرم ولا خپل هم داسې معیوب یم دغه ماشوم یم دی دا توروالا هم دی کډه دې معیوبه ده کډه مې معیوبه دی او ډېر هغه یې مانده وي بس مشکل دا دی چې کور کې چې اوړه نشته دی دغه نشته دی مجبور یو چې شي تاله راغلی چې مجبور څوک څه کوو چې تاله راکړو مجبوریت د لاسه راځي موږ ټول ماشومان ټوخېږي سینه یم ده زه په خپله ناروغه یم د پښې نه معیوب یم زوی مې یم دی خاوند مې یم دی زه په خپله معیوب یم ولا چې ګاډم پیسې نه بل چا نه خرڅ واخیستل او ډریور ته مې وویل ماله مونږ دغه ځای پورې ویسه که کار وشو که نه شو تاله به مونږ کرایه درکړو ولا بل چا نه مې 1000 روپۍ سهار واخیستل ما دې ډریور له به ورکړم وشو که نه شو دغسې هغه باندې راغلم مونږ خو نه غلا کوی شو نه څه شی تختوی شو نه هغه کوی شو نه م څوک دیاړۍ ته وړي نه م څوک مزدورۍ ته وړي که چا څه شی راکړه همهغې باندې ګزاره کوو که چاره نه کوو بس شپه تېرېږي اناره ډېر دلیلونه څه کار مار کولی شي کار که لاس کې څه شی پیدا شي کوی شو کابل مبل ټول ورته پرېږدی چاله شکله پکې ګډوم ورکوم څه شی فکسل روپۍ راکړي څه شی بس دغسې لالهانه زندګي دی بس تېرېږي ښه زه منه امیدي کړې انشاءالله زما ځي ته راغلی نو انشاءالله یو څه مرسته به درته سپارم بېغم اوسه تاسو ودرېږئ زه به تاسو ته مرسته خوراکي ټکي به برابر کړم بېغم اوسئ څه ده که نه خیر اوسئ مننه د غمونو او سوچونو کړوله یم دردونو د غمونو نو شکر الحمدلله موږ په زیاته اندازه سودا ورکړو سودا کې څه ورکړو 1 بورې وریجې دي 2 بورې وړه 2 بوتله غوړي من بوره من لوبیا مالګه او چای قدمونو دا د 6,000 افغانیو سودا ده دغه مرسته د حاجي بابا هډوال شرکت رئیس الخاج عبدالرحمن هډوال صاحب لخوا ترسره کېږي لاسونه جګ کاجي صاحب د دعاګانې وکړه الله دې هر ارمان یې پوره کړي الله دې هغه دنیا هم ښه کړي دې دنیا کې هم کوم ارمان لري هغه هم پوره کړي چې موږ داسې مات ګوډ سره دې مرسته وکړه الله دې ورته دواړه جانې ښه کړي قدرمندو دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو د خدمت ته اجازه راکړي